که په روزه کې ته د یو قرآن ختم وکې یو واره قرآن کریم ختم کې الله پاک د 80 قرآنو ختم کېدو ثواب و تا ته درکوي که ته یوه سجده وکې د روزې په میاشت کې الله پاک پر دا یوه سجده باندې د 80 سجدو ثواب درکوي د روزې په میاشت کې الله پاک د نفلو ثواب له فرضو سره برابري چې ته 2 رکعاته نفل وکې د دې 2 رکعاتو د نفلو ثواب له فرضو سره برابر دی او چې ته فرض لمونځ وکې دا د فرض لمانځه ثواب د 80 لمونځو سره برابر دی 80 لمونځونه هره نیکي چې یو سړی وکړي هغه د 80 برابر ثواب الله پاک ورکوي مثلا که ته 1 روپۍ خرڅه کې د الله په لار کې الله پاک د 80 روپیو ثواب تا ته درکوي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یا باغی الخیر اے هغه نیک اعمال کوونکې اقبل د روزې په میاشت کې نور متوجه سوه نیکو اعمالو ته ځکه چې په روزه کې د نیکو اعمال ثواب الله پاک زیاتوي بړاوي نفل له فرضو سره برابر الله پاک ګرځي فرض په 80 باندې الله پاک ګرځي بله وجه علماء کرام دا بیانوي